موسی البازی رحمت الله علیه لاهور کې ولې عالم تیر شه د برکات مکیه کتاب لیکل شته د ملګرو سره 300 درود شریف تعداد پاغه کې کم و بیش هغه ډیر زیات خسته لباس کې به ناسته ولاړه کوله نو دا کتاب لیکل هغه عربو ته رسیدل د مدینه منورې ته تلو التا یو سړی په دې پسې ګرځېدو چې ما دی ول دی راغله مسجد نبوي ته دی ګوري ډېر ستړی نه رستو به معلوم کړل چې دا موسی البازی رحمت الله علیه سړی راغله د په مانځ باندې اډیر خستا قیمتي جامې رومال خادمانو سره جاسړي شکل کې لګونه په نیت کې لګه خرابي راغله نو دغه سړی چې موسی البازی رحمت الله علیه سره سلام کړل هغه موسی البازی ته چې پیغمبر علیه السلام باندې ماینه وی دا بل خبره چې په پیغمبر علی السلام ماینه دا خبره نشم ویل چې زما ما ته وګوره زما محبت ته وګوره او موسی مینوم دی سلام سره کړل طبيعت ته اوخته دی دا خو فقیر سړی دی خلق صفات کوم او چې دبا ځان د غریبوي یا د عاجزۍ غونې کې به وخت یې ری د سره خو ځان له پورو حکومت دی سپک نظری ته پړ کې راغل شپشه د پیغمبر علی السلام عصری ته خوب کې زور شه دی زماره خار نه وزا زما ملمت رسپک کتلی مدینه منوره پرېږدا چې دیو د کیږي چې پیغمبر علی السلام ته دا تنبیه زور نه کوي دا ټول شپه په دغه شان په زور کې په کړهو کې 13 شو په خفقان کې چې سب بدرانه شيري نو موسی البازی رحمت الله علیه خو په غزه بیانو کنه جو دې سرګردانه ګرځي چې را بیا وینم چې معافي ته غواړم په خپل فروزما بیا سروز پس دې سرګردانو دې مندل اجو پخپو رغړی او لاسونه خولې یا تندې خولې یا جاړي ما ته معافي کاغوي سړیا زما خو سره سناس لاړه مرګرتیا نه د شوي نو ما زما سامنځ کې څه خبره نه دراغلی نو زتا ته څه شي معافي وینا کنه ما ته معافي وړم بوې ک بیا برته قصه کومه جاغه زما معاف کړي الله دې معاف کا زما خو پتايس نه پوری بیا تا خپل قصه کړل چې زرا غلې ماوي چې ته عالم فقیر سړی به چرتا زړې جامې بدیا څوک په دیاړو پیجنې نه نه پړه کې ملګونه ګلمن شو چې خسړې د سینې داخله وې چې دا خسړې د سینې جدن لاړه ما اوی ټول شپه پیغمبر علی السلام راته زور نه کړل او چې زما د خار نه وزا زما د ملما ته سپک کتلی البازی رحمت الله علیه و جوړل وی ډېر خوشاله اینا خپل عجزي هغه ته زما د جامو ته مګورا زما سره دا ملګری چي دو ته مګورا دا خو د الله د طرف نه دروازه ما ته پرانستی ده او جزئی استعمالو ما دا د الله سود دی د الله مهرباني ده زما فیکټری نشته زما کارخانه نشته زما جاگیر او مارکیټونه نشته زما عہده نشته په حکومت کې دا الله دروازه پرانستی ده امام مالک رحمت الله علیه دا غيو شاګردو ناغلبه
360 ورځې دي په کال کې 360 جامې به ول هغه له جوړولې هر ورځ به نوې جامه اغوسته زړه به صدقه کوله هر ورځ به نوې جامه اغوسته سار هغه چې به ویسته به صدقه کړه نو عرض مې دا کو الله رب العزت خپل نیکان محبوبان خپل نیکان اولیاء دا په مخلوق کې پټ کړلی د هر کلمې د خاون قدر عزت پکار دی